ډاکټر صاحب د درېیم منزل راولوېدې د هغه وروسته اوس هېڅ نه شي ویلی هر څه چې کوئ خو د دې علاج ور وکړئ نسي دی جلبه تاک ته یوسه او ته ورسه هلته اول پیسې جمع کړه د پیسو په کیسه کې مه کېږي زه هر څه ونه در کولی شم هر څه چې کوئ خو د دې علاج باید وکړئ ارامه شه د خپل خاوند د بیمې پیسې دې اخیستې وې راځه چې ځینې واخلو دی مړ شوی دی ډاکټر صاحب د وختي سلام مړ شوی دی ډاکټر صاحب نو هغه خو په دې نه دی خبر چې در څه وخته د هغه په جیب کې پیسې په ده کې بسایي واخه دا بیل دی د مریض نوم څه شي دی بلرام ناکپال کار ته مو دوام ورکړئ ژر کوئ الله ته بیخي خراب دی په دې کې دواوې او پچکارینې شته دي ته به اوس د سیور ځای د نږدې درملتون بیا راوړې چابک نرسانو د اکسیجن ډبه راوړئ ژر کوئ 2300 دا بیل خو د مریض په نامه را جوړ کړه بلرام ناتپال پر سترګو ولجې دونه ناوخته کوي په خبر نه چې مریض په ډېر بد حالت کې دی زما ورور په داسې بد حالت کې دی زه د هغه سره لیدلی سم لطفا ډاکټرانو ته اوس مزاحمت مه کوه ته ورسه د باندې کښېنه واخله دا یې نوره دوا ورسه دا ورکه پیسې راوړه دا واخله سمې ولیکه د کمیشن اخیستو پر وخت ډېر نارې وې اوی ته ګوره یوه خو درواغ وایه بخښنه غواړم لطفا دلته راسئ ته ګوره وروره د هغه حالت وار په وار خرابېږي هغه په غټه مرض یخته دی زما په فکر دلته باید متخصص ډاکټر راوغواړو هر څوک چې راغواړي را ویې غواړي ما چې هغه ښه کوي ته اطمینان یې برابروم نو سمه ده ډاکټر ورما ته زنګ ووهه تېغه مه کوه بیل د مریض بلنام راکپال په نامه جوړ کړه ډاکټر غټ ډاکټر رالی اوس بیا وژغورې سمه ده دا اوس څنګه خلک دي مړ هم نه دي جنجه خلاص چې اوس ګوره چې نور لا څه نټکونه کوي یاره تاسو به مې یو وخت ښکیل کوئ دا جسد خو مخ پر چې دو روان دی تر ډېره وخته یې نسخه ته ایستلی او وای صاحبه کله چې سیرلی خپل لیدو ته راغلی نو حلال بیا هم کو موږ تاسو بیا سره وویشو د دې در مخه چې ناوخته سي تمثیل ته کش ورکوي د دې ناټک بالا ختمیږي په ټلیفون باندې عکاسي کولی سې اوس ډاکټر صاحب راځي ما د هغه څه عکاسي وکړه په بوڅ مخ به را روان یي راته وایي به چې ډېر وبخښئ مریض مو مړ سو کاشکې تاسې اول زه راغوښتي وئ بخښنه غواړم ډاکټر صاحب زه بخښنه غواړم مریض مو نور نه دی ژوندی کاشکې تاسو زه وختي راغوښتي وای ډاکټر صاحب یو وخت کوشش وکړه لطفا او وای ته د پوهېدو کوشش وکړه هغه مړ سو دی بیا څنګه علاج وکړي هغه مړ سو کوشش وکړي نو د ته اوس څنګه خبرې کوې ته ګوره وروره یو څوک د مړو علاج څنګه کولی شي ولې نسي کېدلی دا خو شخصي روغتون دی دلته خو د مړو علاج هم کېدلی صاحب خراب شول د مړو خلکو علاج څوک کولی شي ولې نسي کېدلی زه لیونی یم دلته وګورئ دا ووایاست په دې کې څه لیکلي دي ویې وایاست شخصي روغتون د ډاکټر دیشموک د خوا جوړ سوی تصدیق دی جسد دپاره چې د هغه نوم دی بلرام ناکپال چې مریض مړ سوی دی نو تاسو هلته دننه په عملیات خانه کې یو بل سره رخصول دا د هغه مریض د مرګ تصدیق نه دی دا د دې روغتون د بندېدو تصدیق دی پوه شواست تاسې چې مریضان خطا ایستلی سي نو زه د دې یوه کاپیلا نسم اخیستلی څو کاپیان یې غواړئ څه کیسه ده هلکه مو وچ سو متخصص راوغواړم
دا ستا بیل دی اری تاسو باید اول 3 لکه روپۍ جمع کړئ بیا کولی سئ چې جسد یوسئ دا جسد اوس چیرې نه ځي تر هغو پورې چې تاسو د 500 لکو چیک د شانتي ناسپال په نامه نه کوي ورځئ ستاسې نټک خلاص سو ستاسې مشر راوغواړئ ونیسئ مشر مو راوغواړئ ورځئ ځغلی ځه کاشف ښه کسې ده هغه رانیسئ څونه پیسې غواړي صاحب هغه یو څه عزتناکه دی هېڅوک هغه نه پېژني هر وارې دا وایي چې د خپل مشر سره مې معرفي کوي د پیسو خبر هغه ته کوم پلار جانه یو کوچنی مشکل جوړ شوی دی ستا د کوچني مشکل د حلیدو دپاره زه د دوبۍ صدر شم څه وخت به لوی سې ته مشکل ستا دی حل یم په تا پورې اړه لري هغه راوغواړه نو د دې ټولو ثبوتو ته 50 لکه غواړې د 500 لکو چیک د شانتي ناکپال په نامه هغه د بلرام ناکپال مېرمن ده 4,04,415 روپۍ ما مصرف کړي دي نغدي دا ډکو په ماتولو کې هغه خوند نسته کم چې ستا د غرور په ماتولو کې ستا په سمه پیسې راکوي که نه کلیوالا کولپ نه په امر ټاپه سوی کولپ راچوم صاحب دا د 500 لکو چک دی او هغه نور یې نغدي واخلئ ستاسو د خاوند د بیمې چیک زه خبر یم چې په دې پیسو ژوند نه رانیول کېږي خو دا کم و زیات تکلیفونه یو څه په ایسته کېږي واخلئ کور دې ودان چې زما خاوند دا کار په ژوندونې ونه کوي د مرګه وروسته یې وکړي تاسې ډاکټران یاست د خلکو خدمت پر تاسو فرض دی د هغو شکول نه لږ شرم وکئ بخښنه غواړم زما د بخښنې څخه بد راځي